زما خواهش د حکومت او د امارت له منصوبینو نه دا هم دی چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې دوی مخالفو رسنیو سره مبارزه وکړي او که تاسو اجازه ورنه کړئ قیودات په باندې ډیري همیشه ورته مشکلات وي یا بعضې وختونه دوی څوک میلمانه راولي هغوی یوه خبر کړي هغو سره بیا قانوني برخورد کېږي نو خو دوی مورال ختمیږي دا خلک بیا جرأت نه پیدا کوي بیا په هېڅ وخت کې جرأت نشي کولی بیا خو دوی فکر کوي چې والا په هر ځای کې ما قدم کېښود بیا به مشکل راته جوړي جرأت هغه وخت سړی کولی شي د دښمن په مقابل کې چې مکمل ورته صلاحیت ورکول شي دا خپل کار وکړي اعتماد پرې وکړي دا زمونږ میډیا ده دغه تلویزیونونه چې اوس زمونږ مخې ته ولاړ دا د دې ملک بچیان دي دا د دې ملک خلک دي دا دومره پیسې چې دوی مصرفوي دا په همدې خاطر مصرفوي چې په دې ملک کې کار وکړي د دې ملک میډیا په مخه بوزي نو بنا دوی ته د وطن پرستو افغانانو په سترګه ورته ګوري دوی ته په هغه سترګه ګوري لکه مجاهدینو ته چې ګوري دا هم زموږ مجاهدین د میډیا په بخش کې جهاد کوي نو بنا ورسره همکار سي په دوی باندې ډېر انتقادونه او ډېر قیودات هېڅ ګټه نه لري بدون له دې نه چې تاوان ورسي نو زما خواهش دا دی له حکومت د اسلامي امارت نه هم چې زموږ میډیا تقویه کړي شاته یې ودرېږي او په وړو وړو جزئیاتو باندې مشکل ورته جوړ نه کړي پرېږدي آزاد پرېږدي چې خلک د دنیا له میډیا سره خپل مبارزې ته دوام ورکړي او د هغه وخت کې داسې لکه مخکې چې مو ویل دا واټن د امارت او د میډیا منځ کې ختم